ایران د افغانستان د کرنې او مالدارۍ په پیاوړتیا کې د پانګونې ژمنه وکړه. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان وایي چې هیواد یې په افغانستان کې هرړخیزې پانګونې او همکارۍ ته چمتو دی. سفیر امینیان نن د طالبانو د اوبو او برېښنا وزیر مولوي عبدالرحمن سره په لیدنه کې ویلي چې افغانستان به د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د ګاونډي هیوادونو په همکارۍ بیرته ودان شي. ایرانی سفیر دغه راز د افغانستان آبادي د سیمې هیوادونو په ګټه ګڼلې ده. د نوموړي په وینا د افغانستان کرنه او مالداري باید له دودیزې بڼې څخه په عصري بڼې واړول شي. د طالبان د کرنې وزارت په یو اعلامیه کې راغلی چې ایرانی سفیر په امریکا نیوکه کړې چې د افغانستان د کرنې او مالداري برخو ته یې په تیر 20 کلونو کې خاصه پاملرنه نه ده کړې. طالب وزیر د افغانستان د کرنې او مالداري ظرفیتونو ته په اشاره کې وویل چې که پانګونه وشي او ایران عصري وسایل واستوي، ډیر افغانان به په کار بوخت شي او د مهاجرتونو لړۍ به کم شي. ویل شوي چې د ایران سفیر په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی.